د لوګر د پوهنې ریاست د غونډې په تالار کې په دې تړاو جوړه شوې لمانځغونډه کې د لوګر د پوهنې رئیس، د پوهنې ریاست مرستیالانو، دیني عالمانو، کارکوونکو، د خصوصي او اماراتي ښوونځیو مسؤلینو، ښوونکو او زده کوونکو ګډون کړی و. د لوګر د پوهنې رئیس د دې ولایت ښوونکو ته د دې ورځې مبارکي وویله او دوی د هیواد د پوهنیزو بنسټونو رښتیني لارویان او مبارزین وبلل. معلم داسې یو شخص ده چې هغه په یو صفت کې چې عالم معلمي صفت ده، هغه موږ تاسې د سرور کائنات محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه شریک ده. حدیث پاک مخکې ما تاسو په حضور کې تلاوت کړ. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما، زه رالېږل سوی یم تاسې لره معلما په صفت کې ښوونکي. دیني عالمانو هم د اسلام مبین دین له نظره د ښوونکو پر مقام او منزلت خبرې وکړې او د دوی هڅې د هیواد د بچیانو په روزنه او پالنه کې بېساري او د قدر وړ وګڼلې. خوشحالي ده، خیر ده، جنت ده، رضا ده، فضل ده، ونه د جنت کې لپاره د معلمینو، لپاره د هغو خلکو چې خیر خلکو ته ښیي، نو الله دې توفیق دې خیر راکړي، د نیکي د صلاح په ځان او نورو ته په ښودلو کې. د یادونې وړ ده چې د ښوونکو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په پای کې د پوهنې ریاست له لوري ګڼ شمېر ښوونکي وستایل شول.